یو ځل فرانس کې یا داسې یو بل ملک کې څه ګلوکاران و هغه مسلمانان شو. یو عالم په خپل کتاب کې لیکلی دي چې ما هغوی سره رابطه وکړه یا ما لرال او ما ته تپوس وکړو چې آخر تاسو ولې مسلمانان شوئ؟ ستاسو د اسلام څه ذریعه جوړه شوه؟ د هر انسان د هدایت دپاره څه ذریعه جوړیږي؟ یا ورته عالم بیان وکړي، یا تبلیغ جماعت ورشي، یا دغه رنګې چې کوم دی څه کتاب اولولي، څه ذریعه جوړه شي؟ ستاسو څه ذریعه جوړه شوه؟ هغه وایي موږ د دنیا ورلډ فیمس ګلوکاران یو، سندرغاړي یو. موږ یو ځل ریډیو لګولی او په هغې باندې عربي چینل رالو، د عربو چینل. نو په عربو چینل کې موږ چې کوم دی یو سانګز، یو نغمه واورېدله عجیبه شان. نو هغه نغمې زمونږ په غوږونو زمونږ په زړه باندې ډېر اثر وکړ. نو هغه نغمه موږ ځان سره ریکارډ کړه. بیا موږ ګلوکاران او سندرغاړي راجمع شو. موږ ویو دې سره موږ خپل ساز جوړو، سورونه ورسره لګو، لکه څنګه چې ګانو سره باجي وي او مختلف سازونه وي. نو ویل دې سره دا زمونږ خوښ شو الفاظ، نو دې سره موږ خپل هغه سرنا یو ځای کوو. وایي موږ ډېر زیاته خواري وکړله، خو دغه نغمې سره چې کوم دی زمونږ دا سورونه او دا باجي او دا ستارونه او دا ربابونه ورسره نه یو ځای کېدل، دې ورسره خوند نه کوو. بیا موږ چا نه تپوس وکړو چې دا د عربو یو ګانه ده، یو نغمه ده. ګانې مطلب یو خوندور کلام، چې دا چا جوړ کړی دی؟ وایي موږ ته چې کوم دی مسلمانانو وویل چې دا خو انسانانو نه دی جوړ کړی دا نغمه، او دا عربو هم نه ده جوړه کړې. وایي موږ یې تپوس وکړو چې دا چا جوړه کړې ده؟ وایي موږ ورته چې دا د رب کائنات کلام قرآن پاک دی، نغمې ورسره نه جوړېدې. وایي بیا موږ ډېر حیران شو. وایي موږ ورته چې د دې نور څه والیوم شته، د دې نورې حصې شته؟ وایي موږ ته چې د دې خو 13 حصې دي او یو حصې چې کم دی 10 صفحې او شل صفحې ده. وایي بیا موږ د دې ټول والیومونه یعنې 13 سپارې قرآن پاک موږ راجمع کړو او کوشش مختلفو آیاتونو سره وکړو، خو سرنا او باجي او ستارونه او ربابونه ورسره نه جوړېدل. بس بیا زمونږ یقین رالی چې د دنیا د هرې ژبې سره، د هرې ژبې کلام سره موږ هغه خپل سازونه او لهرونه یو ځای کولی شو، دې سره نه شو. نو دا قرآن پاک زمونږ د ایمان ذریعه جوړه شوه.